د پاکستان د سترګو اغزی اسدالله خالد ته د ستر جنرالي رتبه ورکړل شوه. ګران لیدونکو السلام علیکم. د ولسمشر محمد اشرف غني د یو تازه فرمان له مخې د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد ته د ښو خدمتونو وړتیا او غوره مدیریت له امله د ستر جنرالي رتبه منظوره شوې ده. د ولسمشر په فرمان کې لیکل شوي دي اسدالله خالد د افغانستان اسلامي جمهوري نظام ته یو ژمن او متحد کس دی. د ډګر جنرالي رتبه ورته منظوره کړې وه. په فوق‌العاده توګه یاده منظور شوې رتبه لغوه او د نوموړي د لاستاینې او تقدیر په موخه د افغانستان د خپلواکۍ د 30مې کلیزې په مناسبت نوموړي ته د ستر جنرالي رتبه منظوره شوه. اسدالله خالد د 1490 کال د جدي میاشتې پر 2مه نیټه د ولسمشر محمد اشرف غني په یو حکم اساسي قانون د 4شپېتمې مادې د 11مې او 14مې فقرو له مخې د ملي دفاع وزارت د سرپرست وزیر په توګه ټاکل شوی و چې تر نن ورځې پورې نوموړي یاده دنده حالاتو ته په کتو په ښه شکل سره پر مخ وړې ده. هغه وخت د اسدالله خالد په ټاکنه افغان ولس خوښي ښودلې وه او ویلي وو هغه څوک بیا راوګرځېد چا چې د دې وطن د دفاع او هوساینې په برخه کې خپل تن نذرانه کړی و. هغه د خپلې معرفۍ په مراسمو کې ویلي وو چې نور به د افغانستان او افغان ولس پر دښمن رحم نه کوي او دغه پخوانی شعار ته چې سر ورکوو سنګر نه ورکوو په دې شعار چې سر یې وهو سنګري نسو بدلون ورکوو. د خالد پر وینا زموږ ځواکونه د دفاعي حالت څخه تعرضي حالات ته اوښتي دي. وروسته له دې باید په دې فکر وکړو چې دښمن ځالګیو او پټنځایونو ته ورشو، ابتکار د عمل په خپل لاس کې ونیسو او د دښمن په مقابل کې داسې چلن غوره کړو چې په ډیر میړانه د وطن ستاینه او په خپله خاوره د دښمن پټېدو ځای ورک کړو. ښاغلي خالد د معرفت په مراسمو کې دا هم ویلي وو چې سوله غواړي او سوله یې لومړیتوب دی، خو که چیرې وسلوال مخالفین سولې ته حاضر نشي نو د ده په خبره کږې خولو په سوک سمیږي. اسدالله خالد د پخواني ولسمشر حامد کرزي په وخت کې د غزني او کندهار والي او د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر و او تر هغه وروسته په 1491 کال کې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیس په توګه ټاکل شوی و. باید وویل شي چې له دې وړاندې جنرال طارق شاه بهرامي د ملي دفاع وزیر او ویس احمد برمک د کورنیو چارو وزیران و چې اوس له خپلو دندې لرې کړی شوي دي او پر ځای سرپرست وزیر اسدالله خالد ټاکل شوی دی. دا هم د یادولو ده چې اسدالله خالد او امرالله صالح تر دې وړاندې په افغان حکومت کې د ملي امنیت د رئیسانو په توګه هم دنده ترسره کړې ده. خو په اسدالله خالد یو شمېر نیوکې هم موجودې دي. هغه دا چې که څه هم دی نظامي سړی دی خو په سیاسي چارو کې ډېره لاسوهنه کوي. په هر حال تاسو د اسدالله خالد په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه م راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.